अस्सलाम वालेकुम। कचरे स्तاسو بدن کې دا 9 قسمه علامات موجود وي نو تاسو د وټامین ډي د ډیفیشنسي ښکاري. وټامین ډي زموږ په بدن کې ډیر اهم رول ادا کوي او د دې د کمی په وجه موږ د قسم بیمارو ښکار کېدای شو. په لومبي نمبر چې کوم علامت دی هغه د ملا مسلسل درد دی. د ملا په تیر کې کوم نری ملا چې موږ ورته وایي په دې کې مسلسل بغیر څه د وجې درد د وټامین ډي ډیفیشنسي یوه وجه ده. په دویم نمبر باندې چې کوم خلک ډیر چړچړاپن وي په طبیعت کې او ډیر ساتنګي وي، ډپریشن ښکار وي، هر ټایم سوچونه کوي، نو دا دویم وجه ده د وټامین ډي د کموالي. په دریم نمبر باندې چې کوم خلک د جوړونو دردونه ډیر زیات ورته وي، ټول بدن جوړونه چې کوم دي هغه مسلسل دردونه کوي، نو دا دریم وجه ده د وټامین ډي د ډیفیشنسي. په څلورم نمبر باندې چې پټې ډیر زیاتې کمزوري وي، بدن پټې ډیر زیاتې کمزوري وي او دردونه کوي، نو دا هم د وټامین ډي د ډیفیشنسي وجه ده. پنځم نمبر باندې چې کوم خلک ویښته ډیر زیات کمزوري وي او ډیر زیات مقدار کې خو نارمل روټین کې ویښته څو دانې پریوزي خیر دی، خو کو ډیر زیات ویښته پریوزي نو دا د وټامین ډي د کموالي وجه ده. شپږم نمبر باندې چې بدن نه مسلسل او ډیر زیات مقدار کې خوله وځي، نو دا هم د وټامین ډي د کموالي وجه کېدای شي. یو نارمل خوله وي خو ډیر زیات خوله وتل د وټامین ډي کموالي وجه ده. په اووم نمبر باندې چې کوم خلک نارینه چې کوم دي هغه مردانه کمزوري ښکار وي، نو هغوی کې د بدن کې وټامین ډي کمی خامخا وي. په اتم نمبر باندې د کوم خلکو زخم زر نه راځي، زخم یې زر نه ټیک کېږي، معمولی زخم ډېرې ورځې اړوي، دا هم د وټامین ډي ډیفیشنسي یو وجه ده. اوس راځو چې د وټامین ډي ډیفیشنسي څنګه ختمیږي. د وټامین ډي د ریچ سورس چې کوم دی یو ډېره بهترین ذریعه چې ده هغه نور دی. په نور کې ناسته کول دا د وټامین ډي کمی برابریږي. خو ډېر زیات کورونه داسې وي چې هغه ډېر بند وي، هلته نور نه لګي. زنانه اکثر دننه ځایونو کې ناستې وي یا په دفترونو کې چې کوم نارینه مسلسل ناسته کوي، نو په هغې نور نه لګي، نو په هغې کې زیاتتر وټامین ډي ډیفیشنسي وي. هغې دپاره بهترین طریقه دا ده چې کوشش کوي چې سهار په ټایم کې کم از کم نیمه ګنټه په نور کې ناسته خامخا کوئ. دې سره په خوراک کې کوشش کوئ چې متوازن خوراک کوئ او د هګۍ زیړ مسلسل استعمالوئ، نو دې سره هم د وټامین ډي کمی ختمیږي. یا داسې سپلیمنټ اویلیبل دي په مارکیټ کې چې هغه تاسو استعمال کوئ، نو هغې سره هم ستاسو وټامین ډي کمی ختمیږي. دې نه علاوه فیټي فش چې کوم په کم مۍ کې چربي ډېر زیاته وي، نو د هغې استعمال سره هم د وټامین ډي کمی ختمیږي. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. الله حافظ.